د ډیر خوږو یا چینی خوراک نه انسان ته صرف شوګر نه کیږي. ولې شوګر بیا هلته خفه وي، دی ځان له نور خلک ملګري کې وایي ځئ چې ځو هلته به ناست یو کوروالی به کوو مزې به. کم انسان چې ډیر زیات خواږه خوري ابی چل کیږي، سوټا کیږي به، پلنیږي به، دې ته په انګلیش کې اوبیسټي وایي. کم سړی چې غټ وي هغه ته ډپریشن، انزایټي وایي هلکه وایي ساړوبي ته راباندې بچه، دی به سوس وي، غوسه به ور ورځي، د دې نه غټه بیماري بله کمه ده. د دې سره سره به درته د های بلډ پریشر شکایت وي. اوس زموږ دا خیال دی چې موږ غوړ زیړ کباب او سموسې او پراټې خورو او که موږ دغه پرېږدو موږ ته به هارټ اټیک نه کېږي، د زړه د وره به نه راځي، زموږ کلسترول لیول به کم شي. داسې نه ده. د دې سره سره سابندي، سالنډي، استما، دا چې تاسو کله خپل چیني لیول نه وي کم کړی او د دې استعمال یو نه وي کم کړی، نو که غوړي تاسو ډیر کم کوئ سا به یو بندېږي. اوس اسان مثال درکړم، داسې چیني ده یو سړي ته په شپه ورځ کې 36 ګرامه چیني پکار وي، دومره. اوس د دې نه چې زه 11 ګرامه نور لر کم او 15 ګرامو ته یې راولم، نو زنانو ته یا جنکو ته دومره پکار وي. دا زیاتی نه دی، خو د هغې یوه وجه ده. ستاسو په مخ که دانې وي، که زر زر بوډاګان کېږئ او په دېس کې قوتونه راځي او مخ یو خرابېږي او د ښادۍ په ورځ باندې بیا لګیا دانې پټوئ، خپله چیني چې کومه ده، خواږه خوراک چې دی دا کم. میک اپ پیسې به درته هم بچت شي او دا چینی مینی چې ده د دې پیسې به درته هم بچت شي. اوس مسله کم ځای ده، موږ ته پته نشته چینی په کم ځای کې ده او موږ به څه نه خورو او څنګه موږ خپله چینی کمولی شو. د خوږو ضرورت موږ د قدرتي خوراکونو نه هم پوره کولی شو. د دې درې مین سورسز درته زه یم لیکټوز، پی غوړي، ماستا او چیز نه چې کوم خواږه زموږ وجود ته راشي، بیا سکروز، ګنی شو، چقندر شو، ګبین شو، د هغې نه چې کوم خواږه زموږ وجود حاصلولی شي، فرکټوز چې د فروټو نه کم خواږه زموږ وجود حاصلولی شي. تاسو مڼه واخلئ په هغې کې تقریبا 8 ګرامه چیني ده. بیا تاسو کیله واخلئ تقریبا 10 ګرامه چیني ده په هغې کې. یو ام واخلئ په هغې کې تقریبا 11 ګرامه چیني ده. بیا موږ د ټولو نه زیات څه څیزونه استعمالوو؟ ډوډۍ او وریجې. که تاسو د پین وړه واخلئ د هغې نه یوه ډوډۍ پخه کوئ، په هغې کې تقریبا 80 ګرامه چیني ده. داسې که موږ یوه پیاله وریجې واخلو په هغې کې 45 ګرامه چیني وي. خو دا قدرتي خوراکونه چې تاسو کله وخورئ دا یو دم ستاسو شوګر لیول بره کوي نه او یو دم یې راښکته کوي نه. دا په قلاره لګیا وي، دا تاسو له طاقت درکوي او د ډېر وخته پورې هغه برقراره وي. نو دا دومره قصه چې ما وکړه دا مې صرف او صرف خپل رسم و رواج غم ښادۍ لی راوستی. اوس یو کس په ناجوړې ته به یې تپوس لځې دا بوتل به دې راغستی. اوس چې هغه ناجوړه دی ته وله دا شی ولې وړې، دا خو د هغه دپاره نور زهر دی. اخو ناجوړه دی دا خو د روغو دپاره هم زهر دی. په دې یو بوتل کې 216 ګرامه چیني ده. بیا داسې که دا تاسو چې چا مبارکۍ او یا ښادۍ له وړئ په دې کې 146 ګرامه چیني ده او موږ ته پکار څومره ده؟ 16 یا 15 ګرامه. داسې موږ چې کله خوراک کوو، موږ زیات خوراک کول غواړو، نو موږ پسې دا شی راواخلو. دا چینی چې ده دا ستاسو ګلیپټین لیول کموي. ګلیپټین هغه هارمون دی ستاسو په دماغو کې چې تاسو ته دا پیغام درکړي چې بس که ته موړ شوی. نو چې کله تاسو پې دومره چینی ور واړوئ، یو خو ستاسو انسولین وجود چې دی دا انسولین ډیر خارج کی چې دا چینی حل کی، بل ستاسو ګلیپټین لیول نور کم کی. نو هغه تعالی هغه پیغام نه درکوي وایي ته لا لږ وږی خوره بس ته اوورلوډ کوې لګیای. بل چینی زموږ د وجود سره دا لوبه کوي، دې ته وایي امټي کیلریز. دا تاسو له طاقت نه درکوي خو انرژي درکوي، حرارت درکوي. نو که تاسو اورېدلي که نه وایي جنکو یا هلک له چای راوړئ چې دمه شي، د چی څښلو سره تاسو دمه کیږئ، دا ستاسو شوګر لیول یو دم بره وخیږي. نو د لږ وخت لپاره تاسو آرام محسوسوئ. بیا چې دغه د چینۍ دا لیول ښکته لاړ شي، د شوګر لیول په ښکته لاړ شي، تاسو نوره چینی خورئ، نوره چینی خورئ. او داسې چینی چې ده دا د چرسو، سیګرټو، نسوارو په شان یوه نشه ده. په دې باندې خلک عادت کیږي او بیا دا خلک په چینۍ باندې هغه خپله انرژي برقراره ساتي. نو دا چې एकदम بره خیږي او ښکته راکوزیږي شارټکټ دی که نه، شارټکټ یې په ژوند کې منع دي. نو اوس په تاسو وایي چې په چینۍ کې دومره زیات نقصانونه دي، دې باندې حکومتونه بیان ولې نه لګوي؟ اوس که زموږ حکومت واخلي، هغه خو چینۍ والا ټول په حکومت کې نست دي. بیا که دا ترقي یافته ملکونه واخلي، دا کمپنیانې چې دي دا ډېر زیات ټیکس جنریټ کوي، دی حکومت ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. نو په دې باندې بندیز لګول دا ډېر ګران کار دی. او بیا د دې اډورټایزمنټ کم طریقه چې ده، بابر اعظم، شاهد افریدي،
ایون عمران خان په خپل وخت کې هغه د برانډونو له اډورټایزمنټ کړي دي، وس هم کوي. خو ته که په خپل تپوس وکړي چې یاره ته دا سیزونه سکې، نو د هیڅکله هم دا سیزونه په خپل نه استعمالوي. دې ته د طاقت ضرورت وي چې د منډې وهي، بالونه وکړي، او هغه طاقت د خالص خوراکونو نه حاصلوي. خو بیا د اډورټایزمنټ پیسې دومره زیاتې وي چې ډېر خلک ورته نه نشي کولی. زما و تاسو ټولو ته خواست وي چې په خپل ژوند کې د چینۍ مقدار چې دی دا کم کوئ. په دې باندې یو خو تاسو پیسې ورکوئ، یو ناجوړه کیږئ، بیا به خپل علاج باندې پیسې ورکوئ. نو ښه خبره دا ده چې موږ خپل شوګر لیول کم ساتو، څومره چې موږ ته ضرورت دی هغه موږ پوره کوو. داسې نو چې د مالټو غټه بوره مو راواغسته او تاسو وایئ چې بیمبق یا پیاز ویلو چې د فروټو نه تاسو دغه حاصلولی شئ، په 2 کسه باندې غونډه بورې ووهئ او کینئ ټول دغه خورئ. نه، فروټ هم دومره زیات نه دی خوراک پکار چې ستاسو شوګر لیول سیوا کړي. دا ویډیو ما د صحتمندو خلکو دپاره راخ کړې ده چې چینی به نه استعمالوئ. کله کله خیر دی خو عادت مه جوړوئ. تاسو که د نورو بیماریانو د خپل صحت نه خبرېده غواړئ، نو زه درته د ډاکټر لقمان حکیم پیج دلته په ډسکرپشن کې منشن کوم. تاسو ټول لاړ شئ او د خپل صحت د راز نه خبر شئ. هغه په صحت باندې ډېرې ښې ښې ویډیوګانې دغه کوي، د هغه پیج ورسره لایک کړئ. خپل خیال ساتئ او چینی ډېره مه استعمالوئ. تر بلې ویډیو، بیمبق.